د دې لپاره چې موږ او تاسې وکولی شو ډېر سوالونه حل کړو، نو راځئ د الجبري افادو د لیکلو یو څو مثالونه کار کړو. احمد په یو لوبغالي کې منډې وهي. هغه په یوه ساعت کې 15 مایله منډه کوي. د دې لپاره چې یوه بشپړه دوره وکړي نو ټي ساعته وخت نیسي. د لوبغالي د یوې دورې اوږدوالی څومره دی؟ خپل ځواب د الجبري افادې په ډول ولیکئ. ښه، نو راځئ چې لومړی موږ او تاسې د احمد سرعت ولیکو چې احمد څومره سرعت لري. موږ ته ویل شوي چې 15 مایله سرعت لري دی په یو ساعت کې. د دې لپاره چې یوه بشپړه دوره وکړي نو ټي ساعت ته وخت لري. که چیرې د احمد سرعت له یاد وخت سره ضرب کړو نو موږ او تاسې ته به ټول ټال فاصله یا هغه د لارې اوږدوالی راکړي. نو به لیکو چې 15 ضرب ټي. یا کولی شو دا په داسې ډول سره هم ولیکو چې په ساده ډول 15 ټي، او یا هم کولی شو چې په داسې ډول یې ولیکو چې 15 ضرب ټي. نو په دې دریو حالتونو که ولیکلی شي هیڅ کوم توپیر نه کوي. را به شو دویم مثال ته. د بلخ ولایت ډلې د وزلوبې په سیالیو کې 50,000 افغانۍ وګټلې. دا پیسې د یادې ډلې د پی شمېر لوبغاړو ترمنځ په مساوي توګه وویشل شوې. نو هر لوبغاړي ته به څومره افغانۍ رسېدلې وي؟ ټولې ګټل شوې پیسې 50,000 دي. نو ولیکو چې 50,000 او دلته د ډلې د لوبغاړو شمېر پی ده. نو که چیرې دا 50,000 واخلو او په پی باندې تقسیم کړو نو موږ ته او تاسې ته به د هر لوبغاړي سهم یا د هر لوبغاړي پیسې په لاس راکړي. نو به لیکو چې 15,000 تقسیم په پی. ښه، را به شو یو دوه نور مثالونه به هم کار کړو. پاڅون له یوې سیالۍ څخه x افغانۍ ګټي. په دې سیالۍ کې د ګټون لپاره هغه 4,000 افغانۍ ورکړي. له یاده سیالۍ څخه د هغه خالصه ګټه څومره ده؟ ښه، پاڅون څومره افغانۍ ګټي؟ x، یعنې کیدای شي 5,000 6,000 7,000 8,000 واوسیږي. موږ تاسو ته معلومې نه دي. په دې سیالۍ کې پاڅون د ګډون کولو لپاره 4,000 افغانۍ ورکړې وي. نو که چیرې دا افغانۍ له ګټې څخه کمې کړو موږ او تاسو ته به خالصه ګټه په لاس راکړي -4,000. دا افاده موږ او تاسې ته د یادې سیالۍ څخه د پاڅون خالصه ګټه په لاس راکوي. بل مثال ته به راشو. په دې ځای کې ویل شوي وړانګه 48 دانې ګردې کلچې او وای دانې 4 کنجه کلچې جوړوي. نو وړانګه ټول ټال څو دانې کلچې جوړوي؟ ښه، لومړی به ولیکو چې وړانګه 48 دانې ګردې کلچې جوړوي. نو به لیکو چې 48 او وای دانې 4 کنجه کلچې جوړوي. نو وبلیکو چې جمع وای. دا هغه شمېر کلچې دي چې وړانګه یې جوړوي. نو زموږ د تاسې ځواب مساوي کېږي له 48 جمع وای سره.